ما ورسره په انټرنیټ کې د هیډفون په مرسته خبرې کولې، خو ده ویل چې د ټلیفون خبرې بېله مزه لري. زه پوهېدم چې دی غواړي زما د ټلیفون نمبر معلوم کړي. زه په دې کې زړه نازړه وم. یوه ورځ مې خاوند راته وویل چې شرکت یې یو بل ښار ته د 3 ورځو لپاره لیږي. زه ډېره خوشحاله سوم، خو په ښکاره مې دا وښودله چې ډېره خفه یم. میړه مې راته وویل چې ته ډېره بدله سوې یې، په کور پام نه کوې، د لور خیال نه ساتې، د لمانځه غم در سره هیڅ نسته. تر دې چې زما سره دې هم رویه د پخوا په شان نه ده. سره د دې چې زه تا سره نرمي او مینه کوم، هغومره چې بل څوک یې در سره نه کوي. ژر غوسه کېږي، اواز دې بې له کوم سبب نه لوړېږي، او دا ټول کېدای سي د دې وجه وي چې ته د الله نه لرې سوې یې. ما به ورته دروغ ویل چې ته نه پوهېږې، د کور په کارونو زه ښه پوهېږم. زه مې میړه د اولادونو سره د پلار کور ته بوتلم او بیا په خپل 3 ورځني سفر روان سو. څه وخت وروسته مې مور ته وویل چې ماشومان به تا سره وي، زه غواړم بازار ته ولاړه سم او څه سودا اخلم. په همدې بهانه له کوره ووتم. دا د واده نه وروسته اول ځل و چې زه د کور نه یوازې وتې وم. عجبه احساس مې کاوه، داسې لکه زه چې یوازې یم، نه بلده یم، څوک نه پیژنم. دا مې په فکر کې هم نه ګرځېدل که ماته څه بد پیښ سي زه به خپل کور والا څنګه خبروم. زه پوهېدم چې په شریعت کې ښځې ته د محرم نه پرته بهر وتل روا نه دي، خو زه د لیونۍ غوندې وم. یوه نامعلومه بېقراري مې په زړه کې پرته وه. ټلیفون PCO ته ولاړم او نمبر مې راوویستو. خپل ملګري ته مې زنګ وواهه. نه پوهېدم چې د هغې خوا نه به څوک ځواب راکړي چې ناڅاپه یو خوږ آواز راغلی. څوک یې؟ ما ورته وویل زه یم ستا محبوبه سمیرا. هغه وویل ښه چیرې یې؟ هغه ته مې د خپل ځای پته ټوله ورکړه او بهر په انتظار کې ودرېدم. حیرانه وم چې څه وکړم، بیرته وتښتم او که نه ودرېږم چې یو ځل خو یې وګورم. پوره 15 دقیقې وروسته زما مخې ته یو ښکلی موټر ودرېدی. ښیښه یې ښکته سوه. هماغه سړی چې ماته یې په نیټ باندې خپل انځور رالیږلی و د ډرایور په ځای کې ناست و. زه حیرانه سوم. هغه ماته وویل چې راوغېږه. ما ورته لا خپل مخ لوڅ کړی نه و. زه په سپرېدو کې زړه نازړه سوم. ماته یې وویل سمیرا زما مینې، د ښار نه به ژر ژر ووځو او ډېر ژر به خپل ځای ته راسانه سو. په سستو قدمونو په موټر کې د هغه د څنګ په چوکۍ کې کښېناستم. دا موټر نه و، بلکې د غمونو په کښتۍ کې سپره سوم. میړه مې رایاد سو، اوښکې مې تویې سوې، مور، پلار، ورونه او اولادونه مې رایاد سول. هغه زما سره نرمي او د مینې نه ډکې خبرې پیل کړې. سمیرا زما محبوبې، څه در باندې سوي؟ او د دې سره یې زما د مخ پرده په زوره لرې کړه او ویې ویل ته څومره ښکلې یې. د سترګو نه مې مړې اوښکې روانې وې. احساس مې وکړ چې زما د مخ پرده زما د میړه نه بغیر بل چا نه ده پورته کړې. نن مې ولې ځان ته دا اجازه ورکړه؟ هغه وویل سمیرا دا اول ځل دی چې ته له چا سره ځې؟ ما وویل هو. هغه وویل مه ډارېږه، ته مه ژاړه، ته خو زما سره مینه کوې، ته له ما نه مه ډارېږه. ما وویل ته خو پوهېږې چې زه واده سوی یم، که څوک مې وویني نو بیا؟ یو ځل یې بیا وویل چې مه ډارېږه او د موټر رفتار یې زیات کړ. د زړه درزا مې نوره هم زیاته سوه. په کراره مې ورته وویل ته چیرې ځې؟ هغه یوه نااشنا خندا وکړه. یو ځل یې بیا وویل ته مه ډارېږه، او همداسې د ښار په واټونو کې په تیزۍ روان و. تر دې چې د ښار نه ووتلو ما په ژړا پیل وکړ. پوه سوم چې په دام کې ګیره سوی یم. تېر وختونه مې را په زړه سول. هغه وخت را په یاد سو چې کله زه د پلار په کور کې ماشومه وم. مخ مې سپېڅلی او بدن مې پاک و. هغه وخت را یاد سو چې احمد مې په مرکه راغلی و. د واده شپه مې را په زړه سوه. د واده جوړه مې را یاده سوه چې دا خو زه نن په همغه سپینې سپېڅلې جوړې تور داغ لګوم. په زوره زوره مې ژړل او هغه به خندل را پورې. د ښار نه لرې یوې کروندې ته لاړو. هلته ترې غښتلي کسان زموږ په انتظار ولاړ وو. شکلونه یې ډېر بدرنګ وو. د موټر د ودرېدو سره سم یې زه راونیولم او په ځمکه یې وغورځولم. کشولم یې، کنځلې یې راته کولې او ډېرې بدې کنځلې یې کولې.
په ما یې د وهلو پیل وکړ. ما به هغه ناولي سړي ته کتل چا چې زه دلته راوستلی وم. له هغه نه به مې د نرمۍ غوښتنه کوله. چغې مې وهلې او هغوی زما د کالیو په څیرلو لګیا وو. هغه کالي چې تر نن ورځې پورې یې حرام نه پیژندل. په پیغور مې ورته وویل همدا ستا مینه ده؟ هغه به بس همدومره ویل چې د نجلۍ نه لرې سي، ډېره خوږه ده. د هغه د دې خبرو سره به دې ځناورو په وهلو کې نور هم سختي راوسته. په سترګو مې تیاره راغله، اواز مې خواب سو. اوس مې چغې په کوکار او بغارو بدلې سوې. د دې هر څه لامل هم دا زه یم. نه یې لیلا لامل دی او نه یې انټرنیټ لامل دی. ما سره چې دا هر څه کیږي نه د چیټ سبب دی نه د دغې ناولي سړي سبب دی. دا هر څه زما له لاسه دي او د دې هر څه او هر چا مجرمه هم دا زه یم. ما د لوی څښتن تعالی او د خپل خاوند نه سرغړولی دي. دا د دې سرغړونې جزا بولم. سترګې مې پټې کړې. لور مې فاطمه را یاده سوه. له ځانه سره مې وویل ای لورې، که ته خبره سوې چې نن ستا مور د کومو لیوانو په غاښونو کې ګیره ده. د لورکۍ خبرې مې را یادې سوې چې کله به زه نیټ ته ناسته وم او هغه به راڅکېدله. په وړه ژبه به یې ویل مورې مورې ولې ما سره د مخې غونې نه کښېنې. میړه مې را یاد سو. سترګې مې وشرمېدې. د یو دروند درد احساس مې وکړ. هغه خبرې مې را یادې سوې چې احمد به زما لاس ونیوي. سترګې به یې زما په سترګو کې وګنډلې او په سترګو کې به یې راته وویل چې سمیرا ته ډېره بدله سوې یې. سمیرا ستا هغه ښکلې خندا مې هېره سوه. په تا څه سوي دي؟ زوی مې مراد را یاد سو چې ژړل به یې او ما به د هغه د ژړا پروا نه کوله. د کمپیوټر شیشې په ما جادو کړی. هغه आवाज مې را یاد سو چې حیا للصلا حیا للفلا. ما د لوی څښتن د بلنې ځواب نه ورکاوه. دا دی نن زه د همغې جزا وینم. همدا زما جزا ده چې زه یې ګورم. ما خپله سپېڅلتیا له لاسه ورکړه. ما خپل عزت بایلو دی. زه نو اوس هغه ښځه نه وم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې په باره کې فرمایلي دي چې کله ورته میړه امر وکړي نو دا یې اطاعت کوي، او چې کله یې میړه ورته وګوري نو خوشحاله سي، او چې کله یې میړه د کوره ووځي نو دا یې په مال او اهل کې حفاظت کوي. یو ځل بیا مې چیغې کړې ما وبخښه احمده، ما وبخښه احمده، زه ستا وړ نه یم. ما وبخښه ای فاطمې، ای زما لورکۍ ما وبخښه. خو زه د بخښنې نه د سزا وړ وم. احساس مې کړ لکه چې د لرې نه د یو ماشوم اواز اورم چې ما ته اواز کوي مورې و مور جانې. قسم مې وکړ چې زه خپل رب ته به رجوع کوم. ای الله زه سمیرا توبه کوم. د الله تعالی قرآن مې را یاد سو. هغوی زما اوښکې لیدلې خو په ما یې رحم نه کاوه. زما دعاګانو پورې یې خندل. د هغوی کنځل د غشو په شان وو. زما بدن به یې راڅراوه. یوه راته وویل اوس الله در یاد سو، ولې دې د الله په خپل وخت کې نه در یاداوه. هغوی ټولو خپل شیطاني حاجت پوره کړ او بیرته په موټر کې راسپره سوم. هغه شکېدلې چادرې مې په ځان راټوله کړه. هغه ناولي چې زه یې راوستلی وم بهر ولاړ وو. سګرېټ یې څکول. نور یې زما په خوا کې کښېناستو او موټر روان سو. خندل یې او ویل یې چې ستا په ژړا مې زړه وسوځېدی. ما ورته وویل د دې هر څه نه وروسته یې بې ناموسه. د دې سره یې ماته یوه کلکه څپېړه راکړه چې د شونډونو مې وینې روانې سوې. ما د څپېړې په ځای لاس ووهلو. ای الله د هغه اننګې دي چې زه فاطمې ورباندې ډېر کرته موچې کړې یم. ژړل مې تر دې چې هغه ځای کې یې پرېښودم له کوم ځای نه چې وړې وم. ځان مې سره راغونډ کړ او لاړم. د پلار په کور ورننوتم. پښو مې نور د درد د لاسه وړلی نه سوم. حمام ته لاړم. مخ مې ومینځلو. په آینه کې مې ځان ته وکتل. ځان راته ډېر بد ښکاره سو. د څپېړې نښې مې په مخ کې ښکاره وې. مخ ته مې ډېرې اوبه واچولې خو نه پاکېدې. د باندې ووتلم. خپلې زړې کوټې ته لاړم چې زما د ماضي ټول یادونه پکښې پراته وو. زما د پاکۍ، سپېڅلتیا، عفت، حیا او تقدس کیسې ورکې پرتې وې. دروازه مې بنده کړه. پردې مې ښکته کړې. ډېر مې وژړل تر دې چې ما ویل نور به مې سترګې لیدل پرېږدي. د مخ
شخصا اذان مې واورېدی، ډېر ښکلی او خوږ اذان و. زه خپل ضمیر ته ملامتوم، ما ته اوس ژوند هم پیغور ښکارېږي. له ځانه سره مې وویل آیا ما باندې به الله رحم وکړي؟ 3 ورځې تېرې سوې، خو زه د خوب په خوند پوه نه سوم. داسې به مې ښودله چې زه د مور او اولادونو سره خوراک کوم، خو ما به څه نه خوړل. د نه خوراک، ډېرې ژړا او د خوب د کموالي له امله مې بدن ډېر کمزوری سو. میړه مې د سفر نه راغلی، زما رنګ تک زیړ و، حالت مې خراب و، سترګې مې د هغه سترګو ته نسوې پورته کولی. هغه راته وویل سمیرا ګرانې په تا څه سوي؟ هغه به پوښتلم، خو ما به ځواب نه ورکاوه. د لاس نه یې ونیولم. په دې وخت کې ټول هغه څه چې په ما تېر سوي وو زما په ذهن باندې لکه د یو فلم په څېر راخواره سول. ځان مې ټینګ نسو کړلی، په ژړا مې پیل وکړ او نور په ځمکه بې هوښه راپرېوتم. 2 ورځې وروسته په هوښ راغلم، په یوه خاصه کوټه کې پرته وم. میړه ته مې ویل سوي وو چې ما ته یوه سخته عصبي صدمه رسېدلې ده. بیا مې په ژړا پیل وکړ. خپل ضمیر مې راته ویل چې زه اوس د احمد وړ نه یم. فکر مې کاوه چې طلاق ورنه وغواړم. کله چې هغه زما لیدو ته راغلی، زه یې ډېره په مینه د لاس نه ونیولم. زما د سترګو نه اوښکې بهېدې. زما اوښکې یې راپاکې کړې او په ډېره مینه یې راته وویل ګرانې څه سوي دي، ته خو ما پوه که. زما شونډې رپېدې. غوښتل مې چې هغه ته څه ووایم، خو د هغه کتلو زه وژلمه. هغه غوښتل چې زما له خولې نه څه واوري. په ډېرې خوارۍ مې خبره را جوړه کړه. احمده، زه غواړم چې ته ما طلاق کړې. ډېره سخته خبره وه، خو بیا هم ما وکړله، ځکه زه پوهېدم چې ما د خپلې سپېڅلتیا جامه په هغې جیلې مینې ناولې کړې وه. ما به همدا ورته ویل چې ما طلاق کړه، زه ستا لایقه نه یم. خو هغه به وویل چې ته لیونی سوې یې، دا خبرې مه کوه، الله ته رجوع وکړه، قرآن ولوله، توبه وکاږه او د الله نه بخښنه وغواړه. ما به په زړه کې ژړل او هغه نه پوهېدی چې له ما سره څه سوي دي. ورو ورو مې صحت ښه سو او زه خپل حالت ته راغلم. خو زه لا تر اوسه د هغه نه طلاق غواړم، ځکه زه ګناهګاره یم. زه د خپل ضمیر سره سترګې نسم مخامخ کولی. همدا ګناه ما ملامتوي او د هغې اور مې سوځوي. ما د خپل میړه سره خیانت کړی دی، د الله د وعدې سره مې خیانت کړی، د خپل احساس سره مې خیانت کړی دی. اخر مې میړه ولاړی او زه یې د پلار په کور کې پرېښودم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خپلې پخوانۍ کوټې ته راغلم، خپل میز ته کښېنستم او دغه څو کرښې مې تاسې ته ولیکلې. ای مسلمانانو، پیغلو او ځوانانو، دا درته ویل غواړم چې مینه د کمپیوټر او ټلیفون پر مخ نه کېږي، یا د یو ځل ملاقات په سبب مینه نه جوړېږي، بلکې په هغه څه چې الله روا کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړي مینه او ژوند وکړي. قدرمنو اورېدونکو، دا د عبرت نه ډکه کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.